ګوره دا نظم نن سبا زمونږ د مسلمانان چې دي دا ډیر زیات ګوره دا دی مخکې که ونحن الیمین وانتم شمال. دا نظم چې کوم دی د دې په باره کې مخکې مونږ خبره کړې وه او باقاعده په دې باندې مونږ طلبا هم پوه کړي په دې خبره باندې چې ګوره داسې نظمونه چې هغې کې داسې الفاظ موجود دي اکثر هغه د عربي نظمونه دې سره یو نظم بل چې و هغه به هم زمونږ د طلباو چې و اکثر چا به په رنګټون باندې لګولی او چا چې دی نو هغې به هغه خپلو تصویرانو ویډیوګانو سره لګولی هغه ډیر زیات مشهور شوی و. هغه جانم فدای حیدري داسې یو نظم و هغې کې به هم یا علي او دا قسم الفاظ به پکې هغه ټایم کې داسې درې څلور نظمونه و هغې کې د عربي او نور نظمونه مو دا مونږ عوامو ته م ویلي مونږ طالب علمانو ته م ویلي مونږ خلکو ته دا ویلي چې په دې کې ګوره یاد ساتئ اکثر داسې الفاظ موجود دي چې هغې کې یا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغې په دې کې ګستاخي شوي او هغې پسې پکې خبرې شوي بعض خو داسې الفاظ دي چې هغه کنځلو ته رسیدلی نو زړې خبر هم ني او هغه پکې خپل تصویر او خپل ویډیو ورسره لګولي نو او بعضو په یادو یاد کړي بعضو خپلو ماشومانو ته زمونږ خلکو طالب علمانو ته هم یاد کړي دا یاد ساتئ دا نظمونه او دا قسمه دغه چې دا مونږ د دې په باره کې مخکې هم خبره کړې ده خو دا په دې دوو اوقاتو کې دا بیا دا خلک چې دي دا یې رامخې ته کي او راوچت شي. یو خبره خو دا ده چې چونکې نن سبا د ایران او د اسرائیل دا مسله روانه ده او دا اکثر دغه شیعاګان چې کومي نو هغې دا خبرې او داسې قسمه نظمونه چې په هغې کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته بد رد ویلي شوي دا څیزونه هغې په داسې ټایم کې رامخې ته کي. دویمه خبره دا ده چې چونکې محرم راتلو والا د نږدې دی د محرم د راتلو نه مخکې دا مسله راوچته شي نو دا په دې دوه وختونو کې په دې باره مخکې هم مونږ خبره کړې نو یاد ساتئ ګوره چې په کم نظم په الفاظو باندې نه پوهېږئ که هغه د اردو نظم دی که هغه د پښتو دی نو هغه یا یادویم په خپلو وړو باندې دا په ډېرو وړو باندې خلکو یاد کړي دي. په زمونږ اهل سنت والجماعت د داسې مدارسو والا باقاعده هغه ټایم کې مونږ د هغې باقاعده ثبوتونه پیش کړي چې دا وګوره پلان کې داسې دا دي او هغې کې هغه الفاظ موجود په هغې کې حضرت سفیان رضی الله تعالی عنہ په باره کې جلیل القدر صحابه کرام دي د هغې په باره کې پکې داسې الفاظ موجود دي چې هغه بالکل د سړي په خلاصه چې د وهم او ګمان کې هم زمونږ نه راځي چې د هغه جلیل القدر صحابه او رضوان الله علیهم اجمعین په باره کې به مونږ داسې ووایو یا به زمونږ په سوچ کې هم راشي. نو یاد ساتئ هر څیز ګورئ چې هغه مشهور شي دا د غیر غماز مشهوري په هغې کې ورسره زمونږ دا خلک هم ملګري شي نو هغه والا دومره مشهور کي نو په دې کې ځان ساتل پکاري بعضې ټایم سړی خبر هم ني او ځان یې کفر ته رسوي ځکه صحابه کرامو ته کنځلې کول یا هغې پسې خبرې کول دا خو ځان کفر ته رسول ني که نه او هغې په باره کې داسې الفاظ ادا کول دا سړي باندې دا ویښته ودرېږي چې داسې خلکو په باره کې به زه داسې الفاظ څنګه ادا کوم. نو دا اوس چې کوم دا زیات مشهور دی ونحن الیمین وانتم شمال والا نظم دا اوس خو خلکو راوچت کړو خو د دې باره کې مونږ ډېره مخکې خبره کړې ده.